منظور پښتون د چا لپاره راوتلی دی؟ منظور پښتون د چا لپاره راوتلی؟ منظور پښتون خو د هغه سړي لپاره راوتلی دی. په منظور پښتون پسې د پښتنو د طرفه پسې هغه نور خو مه ښوروه چې مخالفین دي، هغه خو مه ښوروه، د پښتنو د طرفه پسې چې په ورسته خبرې پسې کېږي. یا دومره جرأت په چا کې نشته هغه چې څوک چپه پسې ګایږي چې د هغو مخنیوی وکړي او د هغو مخنیوی خو مه ښوروه، هغو ته لا دا د لاسه وایي چې ورته ټیک وایه له غره کړه. منظور پښتون چې دی ډېر غلط سړی دی او ډېر پلانی سړی دی او ډېر پلانی سړی. زه دا وایم چې دا ولې دا خلکو څه دا ضمیر ولې دونه کللی دی؟ دا ولې دا بې ضمیره شول دا خلک؟ دا ضمیر یې ولې ورک دی؟ دا خپل ضمیر منظور پښتون د چا دپاره راوتلی دی؟ منظور پښتون کومه غلطه خبره کړې؟ منظور پښتون د چا خلاف ګایدلی دی؟ منظور پښتون کومه چپه خبره کړې ده؟ منظور پښتون د چا پسې ښکنځل کړي؟ ټول سیاست بې وزه زموږ مشران بې وس پر جبهه کې سیاست کوي. ډېره سخته ګیله لرم، ډېر مې زړه درد کوي د کردو مشرانو څه وایم، که ملایان دي که دا نور دي که دا نور دي، د پښتنو د مشرانو څخه خاص کر ګیله لرم، ډېره سخته ګیله لرم. کم سے کم یو سپورټ نه کله چپه خبرې هم پسې کوئ، دا چا راویستي دا چا راویستي دا څنګه راووتې دا څنګه راووتې. پلانی سړی د یاندي در دا پورې لا خبرې رالې، در دغه پورې لا خبرې وشوې چې علي وزیر و موسم داوړ څنګه کامیاب شو. علي وزیر و موسم داوړ خو زه به اوس دې سره د پي ټي ایم د طرفه څه 50 کسان نور ودروم پر پښتانه علاقه باندې، ته یې چې وګټې ځئ، زه چلنج ورکوم، ملا ته هم چلنج ورکوم، وامي ته هم چلنج ورکوم، د هغه پي ټي ایم به زه ستا سره ودروم، ته یې چې وګټه، ته یې چې وګټه. دا خدای خبرې نه چې شته د شپېتو اویاو کالو څخه به د هغه دنده دې په مخه اخیستې ده، هېڅ هم نه سې کولی. نه اسلام راوستلی سي نه پښتون د غمه خلاصولی سي. په قرآن کې یا ته اسلام راولې، په قرآن کې یا ته پښتون خلاص کړه د غمه څخه. که دا منظور نه که لاس خلاص په یا دا منظور اسلام نه درله راوځي، په خدای قسم کې سړی لا درله راوځي. ستا څه خیال تا کوم خوب لري؟ پر منظور پښتون باندې هم ګایېږي، ټکور سه در په دره شه، خدای دې تباه که خدای دې برباد که چې پر منظور پښتون باندې توم لګېږي. دې تباه شي ستا آل و عیال دې تباه شي. ټکور مې د خدای څخه غوښتی، در په دره مې د خدای څخه غوښتی. الله دې در په دره که، الله دې د ځمکې مخ ستاسې صفا کړي، که ملا یې که امي یې چې ته پر منظور پښتون باندې لګېږي. د خدای مې در په در هر څوک غوښتي دي چې پر منظور لګېږي، او بس دا بزدلي نوره پرېږدئ. منظوره پسې راووځه، نور مې د لاسه نه کېږي، نور مټ کور کوه، زړه دې راشړمبې کړي، زړه دې راټکور کړي، پسې راووځه، نور دا په سمه نه پوهېږي. په خدای قسم که دا په سمه پوهېږي، ته یې پسې راووځه.